جمال صاحب پښتانه ولې سمه خبره نه کوي؟ پښتانه سمه خبره نه کوي نو پښتانه خو شپږ وروڼه لري، ډېر ورېرونه لري، نو دغو په طاقت باندې دی سمه خبره نه کوي. ته وایي هغه مې د کوم ریز دپاره ساتي؟ په دې وجه اتوا نه کوي؟ نر پسه د چړې لپاره دی. نو دغه بیا دستي درته وایي؟ نو دوی به دغه 10 ځوانان د 40 ځوانان زه څه کوم؟ خامخا به بد پکوم، خلک به ورنم، دوی به مړه کېږي. نو دی خو د هغو په طاقت غرېږي، هر ځای غراره وي، غره ولا کپشي دغونه غراره لري. او که هغه نه وای دی خو بیا نه غرېدو. بابا چې کوم خلک وروره ورونه نه لري، یو سر وي په ولا چې د کور راوځي وایي بسم الله الرحمن الرحیم، چې کور ته راننوځي بسم الله الرحمن الرحیم، دونه سم ژوند کوي. بالکل دا د ورونو طاقت چې دی موږ منفي استعمالوو. بالکل دغه دا ورونه چې خدای راکړي دي دا موږ منفي استعمالوو، د ځان په ګټه استعمالوو. وایي دا سرونه د کوم ورځ دپاره دي؟ بالکل دغه سر یې نه ساتو، د سر حفاظت یې نه کوو. پښتون چې هر وخت ته وینې دی به ورور خلکو ته دمکیانې ورکوي، نه دې پرېږدم، ولاکه دې پرېږدم، کور مې د ځوانانو ډک دی، سرونه لرم، زمریان لرم. دا د خبرې دی، دا د عقل دی، دا د دماغ. د دغو په ځای کاروبار یا بزنس ور برابر که، ژوند یې ور برابر که. زه یوه خبره کوم، دا د جنګونه چې ته وکړې انسان چې مړ کړې، بالکل انسان ویني چې څوک یې ګټه ماته راوښي، ګټه نسته، ګورم وي. دا زموږ تیښتې خوندې نه دي، د عمر ابدي خواشیني سرګرداني. دا دی د دوی په زړه، د دوی په ژوند کې هره ورځ قیامت وي، هره شپه قیامت وي. د چا چې ورور مړ شي، د چا چې پلار مړ شي، د چا چې میړه مړ شي. دا مطلب دغه زموږ ښځې چې دي تر ټولو زیاته وګورم دقت چیغې بغارې دوی وایي. نر خو چې دی نر خو دی ورور لکه ډبره، نه د ورور مرګ اثر ورکوي، نه د وراره مرګ اثر ورکوي، نه د خپل زوی مرګ اثر باندې کوي، هېڅ اثر نه باندې کوي. او بل دا دی چې پښتون چې پښتو وایي، دا چې ساه راپورته کېږم دمکیانې به وي، غراری به وي، نه دې پرېږدم، دا به وکړم، ای به وکړم، دی به وکړم، چیش به وکړې. وایي ځوانان لرم، ولې یې کوي؟ ضرور څه شی ده؟ اتیا ځوانان په کور کې لرم، کلا مې د ځوانانو ډکه ده. نر پسه د چړیا لپاره دی. الله درکړې ویسه یې. نن هم د پښتنو چې دی نه پالیسي لري، نه سیاست زده دی، نه فارن پالیسي شته، نه د کور د ننه پالیسي لري، نه د کور د باندې پالیسي لري، نه د همسایه سره ژوند کولی سوای، نه ورور دښمن پېژندلی سوای، چې هر چا په ملا وټکوي، ته زمری بس کور ورته تباه کوي. دغه ورته وایي زمری، دی وایي نو رښتیا دا زمری. مشا بابا الوسی یې، د مرویس نیکه کړوسی یې، ته زمری یې. نو دا پښتون چې دی دا د خپل نفسیات بدل کړي. پښتونه د انسان سر وساته، د ورور سر وساته، ورنداره به د ورور نه کونډېږي، وراره به د نه یتیم کېږي. د وراره سر وساته، د وراره مینه به د نه کونډېږي، د وراره یتیمان به د نه ژړېږي. سرونه وساتئ، د سرونه حفاظت وکړئ، مه غرېږئ. او یا کاله عمر دی، او یا کاله بعد خپل اسرائیل علیه السلام راځي، ساله دغه ښایستې خولې څه ساه کاږي. ته د اسرائیل علیه السلام کار مه کوه، مرګونه مه کوه، مړي مه کوه. د دې دپاره خدای پاک یو ترتیب برابر کړی دی. اسرائیل علیه السلام به د انسان روح کاږي. مرګ خو د انسان دپاره نه دی ویلی چې ته به انسان مړ کړې. قرآن وایي د انسان د سر حفاظت وکړه، د انسان خدمت وکړه. د دنیا عظیم عبادت، ستر عبادت چې دی، جهاد اکبر چې دی، د انسانیت خدمت دی. بالکل انسان وژل نه دی. انسان ولې وژنې؟ نو زموږ چې دی منفي ترتیب سوی دی، منفي تربیت مو سوی دی، منفي لارې خلکو راښولې دي. ټول عمر الټه روان یو، چپه روان یو، ونوې روان یو. په ونوې کې که په چا کې مسلم ته مجرم یې، که در پکې مسلم ته مجرم یې. زموږ دانشورانو موږ په غلطه لار روان کړي وو، زموږ پوهانو موږ ته سمه لار نه ده راښولې. د قوم مشرانو چې دی هغه خو غواړي جنګ. بالکل دغسې وایي لښکر لرم او وروره 100,000 ځوانان، دا به څه په کوم؟ نر پسه د چړې لپاره دی، هغه هم جنګ غواړي، بدبختۍ غواړي. انسانیت ختم ده. انسانیت ختم دی. راځئ د نو فضل اشټار صاحب چې به مې پوښتنه وکړي هغه څه وایي په دې خبره کې؟ جمال صاحب خبرې بالکل صحیح دي. برته دویم سر تا دا سوال پر وکړي چې یاره دا خو به کار چې دی، که ورېرونه دي که اولادونه دي، ښه تعلیم ورباندې وکړي، ښه مستقبل، ښه روزګار، ښه ژوند ور جوړ کړي، نو د دې سره به د ده ورېرونه، د ده کورنۍ، د ده خاندان دا ټیم آباد وي، او ورسره به دی په آباد وي، ورسره به نور خلک د ده سترګې خالي په دې کوي چې دونه غټه فیملي ده، په دونه ښه پوسټو، په دونه ښه ځایو کې دي. نو د دې وجې بیا خلک صرف دا نه دي چې تاسو به د بت په خاطر باندې خلک بیریږي، صرف دا نه دي چې خلک به تاسو د ورېرو دا دونه غټ تعداد یا د مشینو د دې لرګي په زور تاسو بیریږي. خلک تاسو بیریږي چې د ځوانان دغه ژوندي وساته، بېشکه کور ته ښه ترغیب چلوه، پر بار باندې بیا بالکل ته غټ خبرې کوه، خو بیا کېدلی سي
زما د سوچ مطابق نن سبا معاشره ډیره بدله شوې ده. خلک هغه شي ته نه ګوري لکه دا کوم چې موږ ته دمکۍ وایي نه. سبا جنګ دی د کلام د ماشین جنګ نه دی. پالیسي به جوړه په پالیسي به ژوند کوي سیاست به کوي. سیاست دا دی چې خپل ژوند وژغوره خپل ژوند له لاسه مه ورکوه ورېرونه ژوندي وساته ورونه ژوندي وساته ورېندار مه کونډوه او ورېرونه مه یتیمان کوه دې ته پالیسي وایي. او بل سیاست خبره ده جمال تا وکړه سیاست خو موږ دا وایو یار په څوک 90% هم نه پېژني سیاست چې خاصه دا نوي ځوانان چې کوم را روان دي هغه به سیاست کې سره دا بوللی دي ورور دا مشران زموږ د سپین ږیري موږ ته یې وینو یار چې زیاتره زه وینم په احتجاجونو کې روانې بس دوی چې سیاست صرف دغه سیاست موږ ته پاته شوی د خپل کور په حواله سره د ځان په حواله سره سیاست دی ګوره سیاست دا دی چې تا په ځوانۍ کې پر وخت واده وکړي په خپله خوښه دې واده وکړي دې ته وایي سیاست. که دا چم ستا زده دی په خپله خوښه واده کولی شو یا دې په خپله خوښه واده کړی ته سیاستدان یې. که تا په ځوانۍ کې خپل روزګار پیدا کړي مړۍ دې پیدا کړه د ښار څخه راتللې 2 کیلو انار یو 2 کیلو سیبان دې راخیستي وو د کور دپاره بچو ته دې کالي راخیستي وو د ژمي بوټونه دې راخیستي وو د ژمي دپاره د ورور جاکټونه راخیستي وو نو تا سیاست زده دی ته سیاستدان یې. او که ته لوڅې پښې ګرځې سهار د کور وځې د مور څخه 500 روپۍ غواړې چې زه موټر ته کرایه ورکوم ماښام چې دوی په پښو راځې ته نه سیاسي کارکون یې نه دې سیاست زده دی. سیاست معنا دا چې ته به خامخا په موټر کې ګرځې ستا به روزګار وي ستا به کاروبار وي ستا به بزنس وي په خپله خوښه به تا به بل ته خیر رسیږي ستا به بل ته خیر رسیږي ستا به شر نه که دې بل ته خیر نه رسیږي مور په نس مړه که پلار په نس مړ که یو 3 کیلو انار ورته راوړه یو پړونه ورته راوړه یو ښه جوړه کالي ورته راوړه یو ډاکټر صاحب صرف انار نه مازنون موږ د انار په باغ کې ولاړې بار بار انار خوړای و دای پروټین وړي وای انار خالي انار جمال ولې نور پروټین مرشه سړی یو نړۍ مننه مهرباني